وما بس او هغه دي فوکس د څنګه ډایلوګ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وای راجا وای دغه د درې زلو کتاب ورته ګوره نو تاسو ولې خاندئ یاد دی بابو راته یاد بابو طارق خان دی دا هغه دی هغه شي ها اکشن مړه سمجه کې نه دا اکشن کنه وبلې لري کې ولا لري نه نو ولې زی غلی وپېژندو نه غلی پیژندلې نه دي خو دومره خبره وشوه چې تورې جامې اچولې وې تاسو دا خبرې پرېږدئ دا وایي که نه نو تورې جامې خو یو ګوره تورې جامې اچولې نو تورې جامې خو هر څوک اچوي بس دی نه تورې جامې خو هر څوک اچوي تاسو دا خبرې پرې ته څنګه راغلې راځه دا تاریخ راځه راځه کومې داسې که دا دروغ وایي دروغ وایي که نه نو که په ایمان چې د دا اوس هم داسې کمه دا وګوره دا ډېره اسانه لګي وایه صحیح اکشن د ماشرن کور ته غل ورغلی و داسې وي داسې وې زما دا ګپ تا سره شته نه نو چې نشته نو بیا چټي لګي منه خبره ته سړی وګ کیږي نو بیا خبره کوي نو بس بیا داسې چلو شو چې خري په دواړو کسر راټینګو خري راټینګو دا ستا دی که نه خري په دواړه کسر راټینګو ته خري راټینګو دا شکلو سره څه تاریخ بسم الله غلی یو ټکی دې خر دا اکشن اکشن نوکر سړی دی کنه نو ایمان د ته داس چالو شو چې بس اخر بیا په دواړو کسر راټینګو خري خرې راګیر کو مو یې وسلم کنه ته مله زي مو خندلا لکه دا موږ له دغه ورکو کنه صحیح جواب وایا مکنه دا دې بیا کټکا دا دې بیا کټکا کنه دا دې کټکا بیا کنه یاره خري راټینګو تاسو پرې کوم چې خري راټینګو نو کنه ولي څه چلې زه کلوز ته زور دیم راځه هسې ویم خبره کوه راجا ته غلط ګورې ته ما ته کوم ځای خولې ځای ته ګوره ته ما د سترګو کې وایه ته دې ته ګوره ما ته وایه ته دې ته ګوره چې زه ټیک شم ما ته وایه دا ټیک دی ریکارډینګ دی روان دی اکشن دا ولې لکه دا خو ته دا مې ډېو کې لګي وایه نه دا به نه لګي او نو غلی راټینګو ښه د بوسو څخه ته جوړ کړو ووایم غل خو نه پیژنم مړه یا نو بابو ته داسې پوښي کولای که کومه خو ګوره 50 سیټې کې کړه درې واړه یې ښه اکشن ښه د بوسو څخه ته جوړ کړو ما غل خو نه پیژندو بیا بیا وایه ورکه بابو خان نه ما مخه خو دی یو بل ته وګورئ ښه اکشن مړه په ما سوال سات سم دې ګوره په ما ولګي دا ګوره ما ته کده او دا به بوله په ما باندې لګي یو مې خطر سره باندې لګي پته نه پیږي اذا ښه د بوسو څخه ته جوړ ها وای او سترګې پټې کا سترګې زه هم بیا بل سترګې ښکاری بس بره اکشن ښه د بوسو څخه ته جوړ کړو راجا مړه شابه کور ته بزو خلک یو نه پیژندو راځه شان ښه د بوسو څخه ته جوړ کړو اکشن نو ښه د بوسو څخه ته جوړ کړو نو دې ګوسړې Stick it